अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو څه اهم اپډیټ حسن صاحب موږ سره ناست دی. حسن صاحب تاسو ښه ګورئ چې پاک افغان په ایشوز باندې پاک افغان امور باندې ډېر زیات مهارت هم لري او نظر هم اچوي. اهم خبره څنګه تاسو په باندې هم لیدلي وي خو افغانستان پاکستان چې څنګه کریسز روان دي بیا خلکو ولسي چې کوم مشکلات دي څرنګه چې تجارتي کې خلکو ته هغه ملاو شو دغه شانتې چمن کې چې کوم شپږو میاشتو نه یو احتجاج یو پرلط ناستو هغې چې کوم ویزې او پاسپورټ په نه بغیر چې کوم تګ راتګ هغې مخکې څنګه تذکرې باندې یا آی ډي کارډ باندې تګ راتګ وو نو هغه شانتې هغو مطالبه چې کومه ده تر اوسه پورې هغو جاري ده او اوس هغه څنګه وایي چې کشمیر کې یو مطالبه یې ومنې په زور ومنله آزاد کشمیر د پاکستان هغه خبره کوو چې کوم ځای کې د اوړو او د بجلۍ په حوالې سره هغو غټه مطالبه ومنل شوه. نو همدغه شانتې اوس د چمن ولایت چې کوم خاص کر که تاسو ګورئ دې وخت کې ډیپټي سپیکر چې کوم دی هغه بلوچستان سره تعلق ساتي. نو حسن صاحب په دې باندې لږ نظر ساتي چې نن اهم اپډیټ پکې راغلی دي چې امکان دا ظاهرېږي چې هغه کې به هم اوس څه نه څه ښه والی راشي. حسن صاحب تاسو دا ووایئ چې د چمن یو خو د کشمیر په حوالې تاسو ووایئ چې هغې پروټیسټ ته تاسو په کم نظر ګورئ. ولس لکه ولسي طاقت مظاهره وکړه چې اتفاق سره روډونه بند دوکانونه بند هر څنګه هغه بند حکومت یې مجبوره کړو چې نوټیفیکیشن یې هم جاري کړو ورته بجلي کې او په خاص کر په اوړو کې. ګوره دا اشفاق کشمیر والا چې کوم تقریبا 13 ورځو نه چې د دوی کوم پروټیسټ روانو نو دا په ټول کشمیر کې وو. دا نو چې یاره په میرپور کې وو یا مظفرآباد کې وو یا باغ کې وو یا پلندرې کې وو یا یو ځای نه بلکې ټول کشمیر کې دا ډېر یو منظم دغه یې وکړو او هغوی حکومت دې ته مجبوره کړه چې د هغوی کوم مطالبات دي چې یاره هغوی وایي چې یاره زموږ سره کومې وعدې شوي دي د هغې مطابق سپیشل سټیټس دی زموږ نه موږ سره د هغه رویه وساتلی شي. اوس د چمن خلکو تقریبا د 13 میاشتو نه هغوی لګیا دي او ډېر یو پرم نه دغه ورکیا او ورځ پکې یو بده پیښه وشوله چې پکې 2 کسان شهیدان شوي او 40 پورې ویلې کېږي یا داسې 14 کو 40 خو چې یاره دا پکې زخمیان شوي. د هغوی سره هم خبرې اترې روانې دي او ما دا اورېدلي دي چې یاره نن کوم د سپیکر صوبایي اسمبلی عبدالخالق صاحب په مشرۍ کې اچکزی صاحب په مشرۍ کې یو ډیلیګیشن تللی مو هغوی خبرې اترې هم روانې دي او امکان دا دی چې یاره دا خبرې اترې کامیابې شي او د هغوی زیاتره مطالبات چې دي هغه ومني ځکه چې هغه هم نور که دغه کېږي نو بیا وایلنس طرف ته د هغې هم امکان زیاتلو. بل دا دی چې هغوی ټول انټرنیشنل ټریډ روټ باندې ناست دي هغې ټول مکمل طور باندې بند کړی دي. نو څه ګڼئ چې ډیپټي سینټ هم لکه ډیپټي چیرمین سینټ هم د بلوچستان دی هغه هم په دې اجلاس کې موجود و. اوس دغه ما ته چې کوم دغه ما په خیال دی بلوچستان هوم منسټر هغه پوره ډیلیګیشن ما ته دغه نشته دی خو مشري چې کوم دی د بلوچستان اسمبلی سپیکر کوي اچکزی صاحب کوي که نه او د هغوی دغه سیمه هم ده نو ما په خیال هغوی پوهېږي هم داسې جنون مطالبات دي دومره لکه هیوي که د نن 90 کاله مخکې هغوی دا چلونه چلېدل نور حکومت د سمګلینګ باندې که د دوی شک نو هغه دغه کوي شو. بل دا دی چې که زیات نه نو چې خره د چمن او د سپین بولدک خلک چې دوی ته لږ د تلو راتلو ده اجازت ورکړي نو دا ما په خیال دونه غټه خبره نه ده. صحیح ډېره مننه. جګړه وتونکو تاسو ګورئ چې کوم اهم اپډیټس دي خاص کر د پښتنو په سیمې بیا خاص کر پاک افغان بورډر باندې چې کوم دا چمن په حالت خاص کر په د یو پرامن طریقې سره 2 میاشتې لکه تاسو که وګورئ چې یوه طرف ته آزاد کشمیر کې چې کوم احتجاج و آخري هغه یو متشدد طرف ته هم لاړو او ډېر سخت پروټیسټ هم وشو. په دې کې پولیس والا مړه هم دي ډېر زخمیان هم دي او نور هم دا شو حکومت یې مجبور کو چې ومنل خو دغه شانتې د چمن چې کوم خاص کر یو مونږ وایي دننه مطالبه ده 2 میاشتو نه هغه وایي چې یکدم دا پاسپورټ د ویزې باندې تګ راته ولې چې یو طرف ته هم د هغو ملکیتي ځمکې دي بل طرف ته ملکیتي ځمکې دي کاروبار یې دی یو طرف ته کرندې کوي یو طرف ته یو موسم بل موسم هغې تګ راتګ دا سلسلې وي. نو اوس هغه دپاره باقاعده توګه چې کوم همغه وایي چې صحیح حکومتي خبرې اترې روانې شوې دلته باقاعده توګه ډیلیګیشن راغلی دی د څنګه چې حسن صاحب ویلو چې د پنجاب صوبایي اسمبلی سپیکر په قیادت کې او دغه جانتې دي کې چې کوم ډیپټي چیرمین سینیټ دی هغه هم د بلوچستان دی او هغه هم ښه کردار لوبولی شي او دلته کې اوس امکان دا ظاهرېږي چې د چمن خلکو چې کومه مطالبه ده پاک افغان باندې چې کوم تګ راتګ سلسله ده هغه کې به ښه والی خبرونه راځي او انشاءالله ویل کېږي دا چې 2 ورځو کې به د هغې فیصله هم مخې ته راتلی شي. مننه خوشحاله اوسئ خو زما چې کوم یوټیوب نوی چینل دی دا د سره خپل لایک سبسکرایب کړئ. مهرباني خوشحاله اوسئ.